بسم الله الرحمن الرحیم. راځو لیسن 28 of ايکسيل 2013. اتهویشتم نمبر د سمتا سره او انسرټ اپ دی. نن موږ تاسو په انسرټ اپ کې اخرنی نمبر ګروپ لږه ته لیکيږي سیمبولز ګروپ ته باندې شکړه چې سیمبولز ګروپ خدا په وړ کې موږ تاسو سره وسیله دلته بیا تکرار راغلی دی. ګورې نوم نه معلومیږي مطلب سره پرېس پر کو بعض سیمبولونه انسرټ کوو. ګوره سم لکه په کار دی اکویشن مطلب معادلې مې لکه په کار دی سکه سم ته چیرې ایریا اف سرکل سیدا کلیک کړئ ونس ګوره د دایره محیط چې موږ تاسو ورته وایو پای آر مربع چې موږ تاسو ورته وایو اوس ګوره په دې مکلیو کو مستقیما څنګه شي به دا فارمول ما سره انسرټ کړی شي څه ما سره راغی کنه چې دای ایم اس کیږي پای آر مربع په خپل امدا چې کوم د ما سره چې لکه دا یو ابجیکټ دی لکه نو خپل سره مشخص پراپرټي لري ما د پاسه لکه څه وایي چې ډرایوینګ ټولز کلیک کړئ باندې لکه اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې څنګه شو اپیر کړی شو خدا قسم زما په کار نه دی زما تر پاسه ډیزاین تر زما ښه دا خو ما سره چې کوم مطلب ډاټا شیپ مربوطه شان دي او ډیزاین کې کوم دي نور شیان دي چې دا د ام دي اکویشن مربوطه ده لکه سمې په کار د تم چیرې په دې شکل مطلب وسی باینومیل تیورم مطلب په دې شکل دی یا پر ایگزامپل چیرې ایکسپینشن اف سمیشن دا اوس ګوره په دې شکل سره په کار شو یا دا قسم مطلب ا مربع جمع ب مربع مساوي کیږي سی مربع سره سره پروفیشنل طریقه باندې مطلب غواړي وکنه لاینر په شکل باندې ګوره پروفیشنل په دې طریقه باندې او لاینر په دې شکل باندې سیدا لک فرق لري سیدا خاطر چیرې لاینر په شکل یا پروفیشنل سید دی او بل چیرې نارمل ټیکسټ په کار شو ګوره باندې څنګه شو نارمل حالت تلاړو کلیک کړئ باندې لکه مله څه لکه جنرال کاپی میت میل ټو دا کلیپبورډ از ا پلین ټیکسټ او کوم چې نه کاپی لاینر فارمټ از ا کلیپبورډ پلین ټیکسټ مطلب پلین ټیکسټ په شکل څه ورته دا ورول مطلب ها بل لکه څه وایي چې سیمبول نه ملکه په کار شو ګوره الکه مثبت منفي په کار ده لایته نه ملکه په کار ده ایکوال ټو می په کار ده یا پر ایگزامپل ناٹ ایکوال ټو می په کار ده په دې شکل مطلب اوس ګوره اپروکسیمیټلی مین تقریبا یا پر ایگزامپل وایي چې په دې شکل مطلب اوس ګوره ملټیپلیکیشن تقسیم الکه دا چې ما سره فیکټوریال دی او دا پر ایگزامپل چې ما سره وایي چې پراپرټي چې دا پروپورشنل ټو رابطه چې تاسو ورته وایو لیس دین مطلب چې کم دی ترې او دا چې ما سره سوې لکه لیس دین مچ لیس دین ډیر کم دی لکه ترې دا اوس ګوره ګریټر دین مطلب چې لوی دی ترې او یا پر ایگزامپل دا وایي چې مچ ګریټر دین ډیر لوی دی لکه په دې شکل تاسو په کار شي چې ګریټر دین او ایکوال ټو مساوي او لوی او دا قسم مطلب تاسو په کار شو چې مطلب ګریټر دین او ایکوال ټو په دې شکل وسی یا په دې شکل مطلب غواړي ماینس پلس کلیک کا یا دا څه تاسو په کار شو چې اپروکسیمیټلی ایکوال ټو تقریبا چې مساوي دی کلیک کړئ باندې یا دا قسم تاسو په کار شو چې almost equal to تقریبا چې مساوي دی ورسره او یا په دې شکل مطلب وایي چې ایډنټیکل دا مطلب څنګه دی تقریبا یو بل سره یو شان دي ګوره کلیک کړئ باندې اوس ماته کوم داسې کې اټ کیږي او دا ماته چې لکه نو فار آل ټول لپاره سره الته کلیک اور باندې نور سیمبول نه ماته راشته دي ښا پر ایگزامپل په دې شکل تاسو په کار شوی چې کمپلیمنٹ مطلب هغه دی څه مثلا مکمل کا او یو چې په دې شکل وسی دا ګوره دا راډیکل مطلب چې کوم دی جذر علامه ده دا قسم تاسو په کار شوی را کیوبیک یعنی مطلب مقاب جذر تاسو په کار شول او څلورم جذر تاسو په کار شول یونین پر ایگزامپل وای چې اتحاد د پر صفر کوم یا د چې مثلا انټرسیکشن څه دا تقاطع چې تاسو ورته وایو یا پر ایگزامپل تاسو په کار دی امټي سیټ خالی سیټ مطلب تاسو په کار شول پرسنټ تاسو په کار شول ها یا پر ایگزامپل وای چې په دې ډیګري مطلب د درجه له مسافه کار شول پر ایگزامپل فرنهایټ په کار شو بس ګوره سنټیګریډ د په کار شو بل څه لکه انکریمنٹ اضافه کول ولا لکه ډیکریمنٹ څه مطلب نوبل دا څه مطلب وسی دا لکه سوی دیر ایگزیست پکې شته دی مطلب شامل دی پکې او کوای مطلب ناٹ ایگزیست دا پکې شامل نه دی دا سیټونه کې راځي دا شان ښه او دا لکه سوی چې مطلب الیمنٹ اف مطلب دا چې کوم دی عنصر دی لکه او دا څه لکه چې کنټین از ا ممبر دا پکې شامل دی او دا څه شم تاسو سره لیفت ایرو مطلب څه په کار شو آپ ایرو مطلب پورته چې کوم راځي سره وکټورو لیم تاسو سره په دې شکل تاسو په کار شو چې رائټ ایرو او ډاون ایرو شو پر ایگزامپل او دا چې ما سره رائټ لیفت رائټ ایرو په دې شکل وسی او دا لکه څه وایي چې دیئر فور نو چې دا موږ تاسو هندسه کې وی چې مطلب نو او پلس ساين تاسو په کار شول ماینس په کار شو او دا چې موږ تاسو سره نو ساين ناٹ ساين دا مطلب نشته پکې سیدا او بل لکه څه وایي چې الفا او یا چې بیتا ګاما پر ایگزامپل په کار سیدا دا متاسو کوم دی مطلب ویل دي ښا دا چې ما سره لکه دلدار پر ایگزامپل او دا چې دا ایکسپلوریشن ویریانت د متاسو یا پر ایگزامپل دا چې کوم سره تیتامو په کار ده او دا چې متاسو مطلب ویریانت دی بل یو میوم زم تاسو په کار شو سیدا او یا پای شو پر ایگزامپل دا کوم قسم علامه ده لکه
ار او د پر ایگزامپل دا چې تاسو سره زیګما ده او دا چې تاسو سره تیتا په مطلب زوی دی ښا دا چې تاسو سره وایي چې را پای دا ما سره چې لکه اومیګا څه ده او دا چې ما سره اسټریک اپریټر دی ښا او دا چې ما سره کاما ده پر ایگزامپل څه ده او ټریپل ډاټ سمانا ورکی لکه ورټیکل اکلیپس څه ده دا پر ایگزامپل میډل هریزونټل سره پکار شي په دې شکل دا شکل ګوري رقم چیلته ما سره دی سیمبول لري ښا دا پاز وخت سره مطلب پکار راځي ښا په دې شکل تاسو پکار شو څه کول شي انسرټ کول شي خبر لکه سوی فریکشن کسرونه تاسو پکار شو په دې شکل باندې کلیک کړئ باندې ګوره ما سره مطلب څه کی کسر راځي ښا پاس بل کلار شي ګوره ایروکی باندې ښا تاسو ګل ته بټای په دمرا لاندې مطلب ورسره پسې ټایپ په دمرا دولس پر 14 مې څه کټایپ کوته خدا قسم تاسو پکار شوي چې دا قسم وسی ګوره نو هغه سټایل باندې راځي دا کسرونه مطلب سټایل نه دي دا قسم پکار شو درته یا په دې شکل ته غواړي رقم چیلته ما سره دې سټایلز دي ښا ابل لکه سوی کمن فریکشن ګوري مطلب dy پر dx باندې خاردور پس پر ایگزامپل وای چې مشتاق پکار شو ګوري مطلب dx پر dy باندې ګوره ډیفرنشیشن موږ تاسو ورته وایو یا پای پر 2 باندې کلیک کړئ باندې بل لکه تاسو پکار شو سکرپټ تاسو پکار شو ګوره سبسکرايب سوپرسکرپټ توان په شکل چې مطلب ورسره راځي ښا په دې شکل مطلب تاسو پکار شو دا اوس ګوره x مربع x په توان د n y سیدا رادیکل ته پر ایگزامپل راشه جذر تاسو پکار شو ګوره ریټو جر د تاسو مطلب سکوير ریټو ورته وي ښا مربع جذر دا رادیکل دی وذ ډیګریز پر ایگزامپل سکوير ریټو وذ ډیګریز سیدا په دې شکل تاسو پکار شو دا اوس ګوره دا د محمد بن مصعب فرمول د لکه دا یو چې د تاسو سره مطابقت جذر لاندې نیول a مربع جمع b مربع د دویم جذر لاندې او دا مې کوم د لپاره انټیګرال دی لکه اوس ګوره ما سره کوم دي مختلف قسم دي انټیګرالونه دي ښا په دې شکل ووسی ښا راځور پسې بیا پر ایگزامپل چې انټیګرال په دې شکل سم په کار رسیدا او کوای چې مطلب دا قسم سمیشن زم تاسو په کار شو دا مجموع چر او باسه دا زیګما سم تاسو ورته ویل کدا اوس ګوره دا پروډکټ مطلب ضرب د پر کوم صفر کې دا اوس ګوره یونین انټرسیکشن سیدا تقاطع پر کوم علامه صفر کېږي دا بریکټ سم تاسو قوسونه دي ښا کوچنی قوس مطلب منځنی قوس او غټ قوس دا اوس ګوره ما سره کوم ته دا ډسپلی کېږي دا په دې شکل تاسو په کار شو دا قسم سیدا او کوای چې مطلب فنکشن می په کار ده ګوره ساين الفا بیتا ګاما سیدا کوم چې په مثلثاتو کې راځي سره ساين انورس هم کول شي دوباره چې مطلب یو ور باندې راوړل ګوره دا مطلب ټریګونومټری فنکشن دی دا انورس فنکشن دی کوم چې دی خلاف دی ښا ساين په توان دی منفي یو انورس حالت څنګه تاسو ورته وایو او دا مطلب باندې د نور کوم عالمي دی تاسو سره لیمیټ لکه په کار درته لوګاریتم دی تاسو سره لیمیټس دی سره او میکس مینیمم لنچ مطلب دا پر ایگزامپل په دې شکل غواړي سره دا قسم وسی اپریټر دلته ما سره مطلب سیمبول نه دی ښا سوي لکه کولن ایکوال ټو اوس ګوره رقم دلته ما سره شي سیمبول نه دی ښا او میټریکس تاسو په کار شول سره اوس ګوره مطلب 100 ستون والا په کار شو 200 ستون 3 د ګوره مطلب دا قسم وسی ګوره یو په 2 کې مطلب راشي ام ټي یا پر ایگزامپل وای چر 2 په یو کې مطلب راشي یا په دې شکل مطلب وسی یو پر 3 کې وسره دا چې ما سره مطلب میټریکس دی ښا راځور پس دلته بیا انسرټ او سیمبول باندې کلیک کوم ایکویشن کې فقط هم دا خبرې دي سره سیمبول ته لکه راشه په دې کلیک اوس ګوري بعض اوقات تاسو یو نوٹ جوړوي او هغه پر تاسو مطلب په کار چې سیمبول انسرټ کول په کار دي ګوره اوس تاسو مطلب ویل چې لکه هر پوینټ تاسو مطلب په دې فرق کوي هغه څه لري مشخص مطلب خپل یو دنا سټایل لري ځانته یا خپل مشخص سیمبول لري کا زما څه په کار دي چې ما ته د امپیکټ سټایل نه راوړل ګوره ته کلیک کما ټایپ کوم چې امپیکټ انټر کا مستقیما سره کړم سره د امپیکټ سټایل نه ماتره ولا اوس ګوره اوس ماتره مطلب مختلف قسم دي سیمبول نه دي ښا ګوره پاس راځم ورپسې ګوره دینه شروع کیږي سره پسې 1 2 3 بي سي ګوره دا رقم چې د ماتره سیمبول نه دي ښا بعض اوقات تاسو کولای شئ نه استفاده کولای شئ سره او هر هغه چې کوم د سره مشخص سیمبول لري ښا اوس ګوره دا پر ایگزامپل اوس ځان د مطلب غلري یا پر ایگزامپل چې ټانی ریمن لزما په کار شو اوس ګوره د بس کې پیدا کې ایریل بیک د لګه په کار شو په دې شکل ووسی یعنی هر پوینټ لري مشخص سیمبول لري خو دې په منځ کله کانه بعضی به ډیر مشهور دي لکانو چې خلک ذات استفاده کوي د لکه ویب ډینګز ښا دغه څه کوم مشخص کوم مرتخه ویب ډینګز ګوره کلیک کړئ باندې ویب ډینګز کې مطلب چې ماتر چې لکانه مختلف قسمه سیمبول نه دي ښا اوس ګوره ډیر په پوره سیمبول اوس ګوره مطلب دا قسم سپایډر د پکاره دا قسم رقم چې په سیمبول نه لکه لاس نه خره اوس پکار شل ګوره چیرې به پیدا کې پم دې ویب ډینګز کې متاثر شری ښا دغه ګوره پیدا کا اوس ګوره دغه متاثر مطلب هند پیدا کوخه ښا دې کې نشته ګورو چې کوم ځای کې دی ښا دله پر ایگزامپل یو بل ورته مشخص کوته چې را ویب ډینګز کې پر ایگزامپل دا مطلب ماده پیدا کړی دا
یعنی په وډ کې موږ تاسو مطلب دا دې باندې کار کړو چې را ویبډنس کې څنګه دا پیدا کوو دا هلکه دا سپیکر مې په کار شو کې انسرټ کې کلیک کړئ څنګه چل شو مستقیما هغه سمبول ماته کوم دی انسرټ کړئ شو ها الته ما ډسپلی کې لکه چې ریسنټلی یوز سمبول دا هغه سمبول چې ما مطلب موجوده وخت څخه کړی دا اوپن کړی سره او بل لکه نو هر سمبول سره مشخص کوډ لري سره کوډ لري کوډ سمه دی 15 دی خدای مې لکه څه کاپی کړ ها دل لکه څه کوم ځای پیسټ کوم لکه ها انتخاب مې کنه اوس کوم لکه ها کنټرول زد دله پر لکه مشخص هغه شارټ کټ ولا کنه به چې پریس کوم مستقیما بس څنګه کېده د سمبول به ډایرکټ راته ولته نمبر به ټایپ کو نه پیغام کنټرول پلس ایکس او الټ پلس ایکس ها چې به ان شاء الله توخه کلمې زین تراشي ها راځور پس دلته لکه اوس سوال دا چې مطلب څنګه کولای شي چې یو رنګ سمبول انسرټ کو دا به څنګه انسرټ کو څه دا یو رنګ سمبول به څنګه انسرټ کوي ها مخکې نه چې زموږ دلته راشم پسې بعض سنور شان چې مطلب په بنځان په ول پکار دی ګوره زه ټیپ ریس کوم لکه ټانی ریومن دې کوم ګوري رقم چې ما سره خیسه سمبول نه دی ښا فار ایگزامپل لکه تم چر زما دغه سمبول پکار شو څنګه ماته انسرټ کوم څنګه من څنګه شما سره انسرټ شو راځم د سپیشل کریکټر تر زما ښا رنګ سمبول ورسره ور باندې کار کوم دلته ګورمانه ویل کنه ام ټی شو مطلب دا څه مطلب تا غواړي دا سمبول نه دی ښا ګوره فار ایگزامپل سی څه مطلب کاپی رائټ معنا ور کوي ار څه مطلب رجستر معنا ور کوي ټی ام ټریډ مارک معنا ور کوي ګوره د پیراګراف نه خدا مختلف مجلد ما سره سمبول نه دی اوس مسله دا لکانو ښا هاو ټو انسرټ ا کلرفول سمبول اوس ګوره څه کوم مطلب رنګ سمبول بس څنګه انسرټ کوم دا به انتخاب کوم کنټرول سی چیرته بلار شم لکه و ډاټ ته بلار شم په دې به کلیک وکم لکه اوس ما نسوي لکه یور ټیکسټ از هیر دا بس کوم لکه ختم کوم او هغه سمبول بس کوم البته به پیسټ کوم کنټرول پلس وی څنګه چل شو ما سره رانه غي دا اوس تاسو مطلب څنګه رنګ سمبول تی جوړو دا نو ګورې تاسو کوم لکه او ته ما چلو کا چې دا ماته مطلب یو سمبول څه کوي انسرټ کوم سمبول لکه او ته دغه سمبول انسرټ کلیک کړئ باندې اوکې څنګه چل شو رنګ سمبول لا کنه چې پوسټ باندې دا وډاټ پوسټ باندې خاصه وډاټ بیل د ډرا کوم ګوره ټیکست را مر پسل دراغله ما دا قسم لکه دا ټیکست بس کوم لکه دا پاک ما پاک مې کنه ټیکست باکس ما سره تیار شته دا بل دې خوراوړم ما تاسو څنګه شي مشخص شي ها راځم چیرته انسرټ تر زما او سمبول باندې کلیک کوم سمبول دراشه سمه لکه پکاره تم چیرته دا مې پکاره انسرټ کوا دا قسم مطلب وسی انسرټ کراته کلیک کړئ باندې ما سره کوم دي دارانه غلل نه دا به څوک ته کاپی وکړو یا به کټ کو دي جنا دې کې به څوک پیس وکړو ها ما سره تیار شته ما کړی دا به خې پاکو دې منځ کې خارانه غبیا دا به څوک کله ته به کنټرول په سوي کوس ګوره ما سره څنګه شو دا سمبل مطلب انسرټ کیږي ښا یو کار وکړو دا مطلب پاکو ښا یو بل په کې انسرټ کلیک کړئ باندې که سمبول وسی او تم چیرې دا سمبول لوډ سپیکر نه دغه انټر کړ اوس څنګه شما سره مستقیما هغه سمبول څنګه شو انسرټ کړل شو سره نو دې په تر تاسو مطلب رقم سمبول څه کوي ځکه فار ایگزامپل دغه سمبول په کار شو انسرټ کول کدا قسم په کار شو دا مطلب ایج 8 کوم هغه ایچ ای وی دا قسم لکه راته په کار شو ګوره انسرټ کوا چیرته هم دې سمبول دې مده او ډاټا څه کوي انسرټ کول څه کی د سره پرنګ شکل بس کې د سره ډاټا سپیکیږي او هر سمبول رقم سره پر استفاده کی مشخص معنا لري ښا څه لري مشخص مفهوم لري ګوره دا موټر علامه لکه دا کوم دې مطلب ایچ ای وی معنا ورکړي چې دا اوس فار ایگزامپل سپایډر معنا ورکړي چې دا فار ایگزامپل کوم بل معنا دا مطلب مرچک کوم دې مطلب دې معنا ورکړي چې دا نو هر سمبول چې د مسله مشخصه معنا لري خا په دې سره کوم دې متاثر هم دغه انسرټ هم پایتا ورسېد